دوستانو او درنو ملګرو، بزرګان فرمایي انسان چې یو ناوله د علاقې ته ولاړ شي، ناوله د ښار او وطن او ملک ته ولاړ شي، هېڅوک هم پکې نه پېژندي، خو فقط په هغه ځای کې صرف د دغه ښار یا د دغه ملک حاکم او وزیر او مشر ستا شناخته یي، ستا د هغو سره تعلق وي، ته هغه سره پېژنې، ته به په دا ناوله د ښار په دې ناوله د انسانانو کې په هغه باندې زړور کېږې که نه؟ ستا به بیا هلته عزت وي که منئ، ستا د شپه تېر ځای، ستا ټول ضرورتونه ته بیا خپله سوچ و فکر ورته وکړه، ځکه ستا خو هلته د کار سړی شناخته دی، د هغه سره دې تعلق دی، د هغو ستا سره جوړه ده، نو تا ته به هره دروازه خلاصي، ستا به عزت کېږي، ستا به اکرام کېږي. حال دا چې په دې ټول ملک او په ټول وطن کې څوک هم بل نه پېژني. بزرګان فرمایي همدغه شانتې مثال دی ای انسانه، ستا له دې دنیا د دنیا له دغه کور څه د تګ وروسته بل عالم ته چې ولاړ سې، ټول به درته ناوله دی. هلته بیا تا ته پلار هم په ښه نه درځي، او پلار له زوی او ورور له ورور او ښځې له خاوند. هلته تعلق د خدای تا ته په درد خوري. هلته ستا که دلته دې ژندګي د الله تعالی په طاعت کې تېره کړې وه، خپل رب دې پېژندلی و، د رب معرفت درته حاصل ولو، د الله د خوښې زندګي دې تېره کړې وه، تاسو ته بله ورځ دا وینا موږ تاسو وکړله، وایي که ته غواړې چې د عقبا او د هغې دنیا زندګي ستا په خوښه سي، نو د دې زندګي د دې دنیا د دې ژوند دا زندګي دا د الله په خوښه تېر کړه، د دې زندګۍ په بدله کې هغه زندګي ده. بس دوستانو، علامه اقبال رحمه الله یو انګریز د بهرني ملکو څخه دلته هندوستان او پاکستان ته راغلی و، چې راغلی و نو علامه اقبال دلته په عام ځای باندې ناست دی، چای په ټیم کې هر شي چې ول هغه یې څښي. هغه سړی رالی، باره علامه اقبال ته وویل چې علامه اقبال ته یو چا برشولی دورت التام علامه اقبال څه پکې، قلت الاقبال ته دورت اقبال څه پکې، ورته زما ورسره دا کار دی چې زه د خدای پر معرفت باندې پوښتنه ځینې کوم چې ته الله پېژندې، الله پاک ته منې، د څه دلیل او د څه له وجې منې. دا کافر و. علامه اقبال رحمه الله سر په خلاصو باره ورته ویل چې نه زه علامه اقبال نه یم. ته ورسې پوښتنې وکړه شاوخوا، کېدای شي دلته مو پیدا شي. دا سړی چې ولاړې د بل سړي نه پوښتنه وکړه، هغو بیا و دغه علامه اقبال خو نه دی ناست دی، یا چای کوي یا اوبه څښي یا پر هغه هوټل باندې ناست دی یا پر هغه جومات و مسجد کې ناست دی یا په هر ځای کې چې ناست دی، هغو بیا ګوتو ورته ونیول علامه اقبال هغه دی. ته چې بیا رالی پوښتنې جمله کړه، ورته نه وروره نه، پوښتنه وکړه علامه اقبال، پوښتنه وکړه. دا سړی بیا ولاړې د انګریز پوښتنه وکړه. پوښتنه چې وکړله 5-6 کسانو یا 4 کسانو پرله پسې ګوته ورته ونیوله چې علامه اقبال هغه دی، علامه اقبال. هغه اخر ته سړی رالی کښېنستی، باره ورته علامه اقبال ته زه دا نه در سره منم، ځکه چې هر سړی وایي دغه دی دغه دی، او ته وایې چې ورڅه پوښتنه وکړه. زه علامه اقبال نه یم. علامه اقبال رحم الله ورته وفرمیل چې ته پر څه پوښتنه پسې راغلی یې؟ وی هغه ورته ویل په دې، ول د خدای نیکبخته خو په 4 په 5 کسانو په وینا باندې اوس ته له ما نه ولاړېږې نه شکېږې نه، او زما خبره ته منې نه بلکل چې زه هم زه علامه اقبال نه یم، ته وایه ته خامخا یې. رب العزت چې دا د خپل معرفت او د پېژندلو لپاره تا دومره کائنات درته غوړولي چې په خپله ته څنګه پیدا کړی وفي انفسکم افلا تبصرون. ستا غوږو ته وګوره، ستا سترګو ته وګوره، ستا لاسو ته وګوره، ستا بدن ته وګوره، دا ټول عالم ته وګوره، او دا ټولو انسانانو ته وګوره چې هغه د رب د الله پاک نوم اخلي. راځه د تاریخ څه پسې راپورته کړم. نو لا ته په دلیل پسې را روان یې، پر 4 کسانو په وینا باندې ته اوس ما پرېږدې نه، واته علامه اقبال دا دونه عالم. ول هغه سړي ورته ویل چې بس اوس دې سترګې را خلاصې کړلې، اوس دې پوه کړم